ستا ورغون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګران وطنا. د امیر المؤمنین شیخ هبت الله خونزاده حفظه الله د حکم پر اساس او د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1401 لمریز کال د وږي یا سنبلې میاشتې تر 12مې نیټې پورې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 3048 سوالګر راټول کړي دي. د راټولو شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 629 مستحقې او 1480 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. په راټولو شوو سوالګرو کې 283 نارینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 80 مستحق او 223 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شوو سوالګرو کې 650 ماشومان دي چې له ډلې 219 مستحق او 300 بیا حرفوي سوالګر دي. د مستحقو سوالګرو ماشومانو له ډلې 19 بې سرپرسته ماشومان دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته لیږدول شوي دي. د یادولو وړ ده چې ټول مستحق سوالګر د افغان سرې میاشتې ټولنې ته لیږدول شوي او د مسؤلو ارګانونو لخوا ورسره لازمې مرستې شوي دي. ستا واسه دی ته مونږ څومره قربانۍ ورکړې وژې انقلاب ته مو چنار چنار ځوانۍ ورکړې وینې مو په تا څه په مېړانه وراستۍ ورکړې وینې مو په تا څه په مېړانه وراستۍ ورکړې کړو دی اوسوا د زخمي تندر ملنا ای ګران وطنا ای ګران وطنا.